Assalamu alaikum, dear friends. Hope to be fine, healthy, and doing well. This is E-Education Afghanistan. As you know better, that E-Education Afghanistan has intended to deliver online services to Afghan society in journalism, English language, web designing, and history field. I am the English lecturer in E-Education Afghanistan. We will start from the beginning and we'll go to advance. ملګرو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان الکترونیکي زده کړو دا تصمیم لري ترڅو تاسو ته د علمي برخه کې ارتقا در وړاندې کړي او تاسو ته پراختیا درکړي. د دغې لپاره د ایجوکیشن افغانستان په ژورنالیزم، انګلیسي ژبه، ویب ډیزاینینګ او تاریخ برخه کې تاسو ته آنلاین درسونه وړاندې کوي. له دغې برخې نه زه منصور وحدت ستاسې د انګلیسي ژبې استاد یم او موږ به د انګلیسي ژبه له پیل نه پیلوو او تر ایډوانس لیوله پورې به مخته ځو. ملګرو راځئ چې پیل کړو. نن زموږ لومړنی درس دی او لومړنی درس مو د انګلیسي ژبې د لومړنیو اساساتو څخه دی. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ ملګرو، هره ژبه خپله لباتوري لري او دغه لباتوري د یوې ژبې اساس ګڼل کیږي. انګلیسي ژبه هم همدغه شان ده. لکه څنګه چې پښتو ژبه الف با تا سا لري، همدارنګه لکه څنګه چې دري ژبه خپله الفبا لري، همدغه ډول باندې انګلیسي ژبه هم د خپل الفبا توري لري چې دغلته تاسو ته لیکل شوي دي. مګر د انګلیسي ژبې الفبا توري سره فرق کوي. د انګلیسي ژبې الفبا په ټوله کې انګلیسي ژبه شپږ الفبا توري لري چې پرته د دغه تورو د زده کولو څخه موږ نشو کولی چې انګلیسي ژبه زده کړو، ځکه دغه د انګلیسي ژبې اساس دی. دغه چې تاسو ګورئ دا دوانه دا د انګلیسي ژبې الفبا توري دي. انګلیسي ژبه په ټوله کې شپږ د الفبا توري لري. څو د الفبا توري لري؟ شپږ چې دغه شکلونه دي او دغه هم بل شکل دی. دغه شپږ د الفبا توري چې کوم دي دا په دوه برخو باندې ویشل شوي دي. په دوه برخو ویشل شوي چې یو ته کیپیټل لیټرز وایي ملګرو، کیپیټل لیټرز، او بل ته چې وایي سمال لیټرز، یعنی لوی توري او کوچني توري. دغه دوه شکلونه چې تاسو دوه ډوله شکلونه چې تاسو ګورئ ما لیکلي دغه ته کیپیټل لیټرز وایي او دغه ته سمال لیټرز وایي. یعنی د انګلیسي ژبه چې کومه الفبا توري لري دا د شکل له مخې په دوه برخو باندې ویشل شوي دي. یو ته لوی توري وایي او بل ته کوچني توري وایي. همدا دغه او دا دواړه بالکل یو ډول تلفظ کیږي او یو ډول دندې لري، مګر د دغوی د استعمال ځایونه فرق کوي سره. تلفظ یې موږ داسې کوو، تاسو ما سره ووایي A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Same like that. As we pronounce them, the same pronunciation is implemented there. لکه څنګه چې موږ دغه تلفظ کوو دغه شانته سلسله وار هم دا هم تلفظ کوو، لکه A B C D E F G او تر زیډه پورې. د دوی په تلفظ کې د دوی په دندو کې هیڅ فرق نشته، مګر د دوی د استعمال ځایونو کې سره فرق دی چې وروسته به ولولو چې د جملې په منځ کې کوم کارېږي، په پیل کې کوم کارېږي او د کومو نومونو نه مخکې کومې تورې کارېږي. په دغې باندې به وروسته بحث وکړو. په ټوله کې موږ دا زده کوو چې د انګلیسي ژبه شپږ الفابېټس د الفبا توري لري. الفابېټس معنا د الفبا توري. په دغه شپږ توري چې دي د شکل له مخې په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې یو ته لوی توري وایي او بل ته کوچني توري وایي. لوی او کوچني توري د دوی دندې او همدارنګه د دوی د دغه کوم ساوند او کوم اواز چې کوم دی دا یو شی دی، مګر د دغوی دغه استعمال ځایونه سره فرق کوي. A B C D E F G او تر زیډه پورې دغه د دوی تلفظ چې تاسو ته ما ذکر کړ. کیپیټل لیټرز لوی تورو ته وایي چې دغې ته راجع کیږي. سمال لیټرز کوچنی تورو ته وایي چې دغې ته راجع کیږي. همدارنګه موږ کیپیټل لیټرز ته اپر کیس هم ویلی شو او کوچنی سمال لیټرز یا کوچنی تور ته موږ لوور کیس هم ویلی شو. نو له هر څه نه مخکې که تاسې غواړئ یوه ژبه زده کوئ، خصوصا که غواړئ انګلیسي ژبه زده کوئ، دغه الفبا توري چې کوم دي دا باید په یاد ستاسو زده وي. د دوی لیکلو طریقه هر څه تاسو ته زده وي. راځو یو مهمه نقطه چې تاسې باید په یاد ولرئ ملګرو، د دوی د لیکلو طریقه ده. یعنی که هر وخت تاسو غواړئ چې یوه ژبه زده کړئ د هغې ژبې لیکل باید ستاسو لومړني زده وي، ځکه لیکل تر ټولو مهمه اصل دی. یعنی رایټینګ هغه سکل دی چې کولی شي تاسو نو ټول سکلز اسان کړي. دغه رایټینګ باید تاسو په ښه شکل سره ترسره کړئ. عموما کله چې موږ انګلیش رایټینګ کوو for the first time we are writing in these 4 lines. لومړي ځل لپاره موږ انګلیش رایټینګ دغه څلورو کرښو کې، یعنې دغه چې څلور کرښې دي دا عموما 1 لاین دی په انګلیسي کتابچه کې. یعنې که غواړو موږ انګلیسي کتابچه کې لیکل وکړو دغه څلور کرښې چې کوم دي دا 1 لاین دی. دغه ټول لیټرز چې دی موږ په همدې کې ځای کوو. مثلا موږ ته یو جمله راکول کېږي، یو کلمه راکول کېږي احمد. راځو دغه احمد ټول په لویو تورو باندې لیکو. ګورئ A H M A D.
احمد. تاسو دلته وګورئ دغه احمد چې ما کوم ولیکو AHMAD د A نه تر D پورې دغه ټول لیټرز چې کوم دي دا دغه درې لاین سره ټچ شوي دي، یعنې دې سره هم ټچ شوي، دې سره هم ټچ شوي، دې سره هم ټچ شوي. نو دغه له وجې نه موږ ویلی شو ټول کیپټل لیټرز، ټول لوی توري له A نه نیولې تر Z پورې دا که غواړم موږ ولیکو د انګلیسي کتابچه کې دغه درې کو څلور کوم کرښې چې دي دغه لومړنۍ کرښه، دویمه کرښه او دریمه کرښه باید په بر کې ونیسي. لکه مثلا موږ لیکو E، ګوري لومړنۍ دویمه او دریمه درېونه کرښې په بر کې ونی. که موږ ای داسې ولیکو یا یې داسې ولیکو یا یې نیمایي ولیکو او یا هم دلته ولیکو په لوی نورو دا کاملا غلط دی. English writing has its own rules. انګلیسي رایټینګ خپل اصول لري، یعنی اصول یې دا دی چې انګلیسي په کله چې موږ په انګلیسي کتابچه کې لیکل کوو ټول کیپټل لیټرز باید د لومړي په انګلیسي کتابچه کې چې کوم 4 لاین 1 لاین دی، یعنی څلور کرښه والا یوه کرښه چې کومه ده هغه کې چې کله موږ لیکل کوو نو دغه ټول لیټرز باید په لومړنۍ دویمې او دریمې سره ولګېږي. مګر کوچني توري چې کوم دي دا فرق کوي، یعنی دا هم دلته لیکل کېږي، هم دلته لیکل کېږي او هم په منځ کې پاتې کېږي. یعنی داسې هم کېږي چې لومړنۍ دویم او دریم لاین سره ولګېږي، یا داسې کېږي چې دویم دریم او څلورم لاین سره ولګېږي، او یا داسې لیټرز هم لري چې دغه دوه لاینونه بر کې ونیسي او نه پورته جګ شي او نه هم ښکته راکته شي. For example, we are writing from that A B C D E لکه مثلا G H I J. Look د دغه کوچنیو تورو څخه لکه ما چې څنګه ویل بعضې توري په دوو کرښو کې پاتې کېږي، وګورئ دلته پاتې شو. بعضې توري پاس خیږي لکه داسې، بعضې توري لاندې ښکته کېږي لکه جی. نو په عموما موږ ویلی شو چې دغه دوه ډوله انګلیسي الفابیټس دي. دغه لومړنۍ ډوله انګلیسي الفابیټس که موږ لیکو دا ټول آن د لاین به لیکو، یعنې فرست لاین، سیکنډ لاین او تھرډ لاین دغې سره باید ټچ وسي. دغه سمال لیټرز یا کوچنیو تورو باندې کوم الفابیټ چې دي دا که موږ غواړو ولیکو دغه کېدلی شي لومړنۍ، دویمه، دریمه او څلورمه دا په مختلف ډولونو سره موږ څنګه کولی شو لیکلی شو. مثلا J Q P Y همدارنګه داسې نور دا کولی شو موږ لاندې راښکته کړو L K همدارنګه F D دا کولی شو موږ پاسې سار کړو، او دا نور کوچني توري R S T U Z او داسې نور دا کولی شي د دوی په منځ کې پاتې شي. دا طریقه که تاسو زده کوئ تاسو سره ډېره مرسته کوي تر څو غوره رایټینګ وکړئ. د غوره رایټینګ لپاره یو شی باید بل هم په نظر کې ونیسئ چې هغه د رایټینګ سټایل دی، یعنې کوم ډول سټایل تاسو کاروئ. په انګلیسي ژبه کې تاسو کولی شي بعضې خلک دي همداسې ډول رایټینګ کوي، یعنې یو خواته کوږي، بعضې خلک دي داسې اټالیک رایټینګ کوي، یعنې دې خواته کوږي، او یا بعضې داسې سټوډنټس پیدا کېږي چې هغوی په سیده ډول باندې لیکل کوي داسې. دلته فار ایگزامپل زه وایم چې احمد دا رایټینګ بالکل سم دی، یعنی if it is italic like that که داسې italic چې خواته کوږي دا هم سم دی. که چیرته داسې لیکل شوی وي چې احمد دا هم سم دی، او یا که چیرته سیده لیکل شوی وي چې احمد دا هم سم دی. مګر never use all of them in one word. هیڅ کله هم دا ټول په one word one text او one paragraph کې مه کاروئ. ولې؟ ځکه که تاسې داسې ولیکئ بل داسې ولیکئ بل داسې ولیکئ بل سیده ولیکئ دا عموما ډېر غلط ثابتېدلی شي. It's called wrong writing. For example miss writing H داسې ولیکي، M داسې ولیکي، A داسې ولیکي، D. So look I told you that this is right. لکه څنګه چې ما ویل دا صحیح دی، هو دلته لیکل شوی صحیح دی، ما ویل دا صحیح دی، هو دلته دا هم لیکل شوی صحیح دی، دا هم صحیح دی، دا هم صحیح دی. مګر دغه هر یو که جدا جدا یو ځای سره ولیکل شي بیا سم دی. که چیرته سره یو ځای لیکل کېږي بیا اړتیا نشته چې ټول وکارول شي، یوازې یو سټایل باید دغه کاري. دغه د انګلیسي ژبې الفبا. راځو زموږ دویمې برخې ته. Our second part is about words and we are giving you 5 words you have to memorize them all. موږ تاسو ته 15 شپږ بیا داسې په مکرر انداز زیاتېږي او دغه زیاتېدو صورت کې تاسې هم دغه ستاسې ظرفیت هم لوړېږي تر څو هغه وکولی شئ زده کړئ. موږ د 15 لغتونو نه پیل کوو. دغه 15 لغتونه دي هر یو له تاسې نه باید دا په یاد زده کړئ، دغه ولیکلی شئ او دغه سپل هم باید تاسې په یاد زده کړئ. First follow me. ما سره ووایئ boy boy girl girl man man woman woman student 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 boy girl man woman student boy girl man woman student. These are 5 words. دغه 15 کلمات دي. تاسو چې په څنګ کې دا لیکل ګوري دا د هغوی تلفظ دی boy girl man woman and student. boy راځو د دوی معنا ته. boy معنا د هلک،
For example, I am a boy. زه یو هلک یم. You can say you are a boy. ته یو هلک یې. They are boys. دوی هلکان دي. We are boys. موږ هلکان یو. You can make different examples in that. په دغه کولی شئ تاسو مختلف مثالونه جوړ کړئ. Girl معنی د جلۍ. For example, she is a girl. دا یو جلۍ ده. For example, شبنم is a girl. شبنم یو جلۍ ده. Man معنی د سړی. Man معنی د سړی. For example, this is a man. دا یو سړی دی. Ahmad is a man. Ahmad یو سړی دی. We are men. We can say you can use the plural of that. تاسو کولی شئ د دې هغه جمع هم وکاروئ. مثال په ډول Ahmad is intelligent man. Ahmad یو لایق سړی دی. You can make different examples in that. Women معنی د ښځه. For example, she is a woman. دا یو ښځه ده. Shabnam is a woman. Shabnam یو ښځه ده. You can say woman is not here. ښځه دلته نشته. Student معنی ده زده کوونکی. Student زده کوونکی. For example, student زده کوونکی د دې ټولو سره کدلته ور سره اس اضافه کې معنی هلک دی هلکان ته جوړیږي. ګرل دلته ور سره اس اضافه کې جنکیان ته جوړیږي. همدارنګه student دلته ور سره اس اضافه کې شاګردان ته جوړیږي. دغه دوه به بدل قاعده لري چې دغه ورسته سره تشریح شي. student معنی زده کوونکی په دې باس کو I am a student. زه یو زده کوونکی یم. You can use که غواړئ جمع وکاروئ. You are students. تاسو شاګردان یاستئ. We are students. موږ شاګردان یو. They are not students. دوی شاګردان نه دي. دا و زموږ د لغتونو برخه. دغه په یاد زده کړئ. همدارنګه د څو ور ولیکئ. په دغه لیکلو په واسطه باندې تاسو کولی شئ لغتونه ښه یاد ته وسپارئ. راځو درېیمې برخې ته چې هغه زموږ د جملاتو برخه ده. Our last part is about sentences. We are going to list sentences and they are going to be increased by the time. The first one, follow me. Hi, hello, how are you? I am fine. Hi, hello, how are you? I am fine. Hi, this is the pronunciation. Hi manada salam. We say mongwayo salam. We can use it in English language. We can say hi. But English mongwayo hi. You can use salam too. But in English language, formal is that you have to say hi. Hi manada salam. Hello manada ham salam. مگر د دوی فرق سره په دې کې دی چې hi we are using it among friends when we are free with each other. کله چې موږ داسې free غوندې ماحول ولرو لکه مثلا یو free environment not formal د ملګرو ترمنځ we can say hi Ahmad how are you. But if you are coming in formal places که چېرته په رسمي ځایونو کې اوسېږي بیا تاسې له hi استعمالونو نه ډډه وکړئ او دغه په ځای hello وایي. For example, hello sir how are you. سلام سر څنګه یې. هلو او هاي دواړه معنی د سلام. که څوک درته وایي هاي په ځواب کې ورته ویلی شي چې هاي. که څوک درته ووایي چې هلو تاسې ورته په ځواب کې چې وایي هلو وایي. How are you معنی ده څنګه یې. How are you څنګه یې. And it is asking about someone's status. دا یو چا د حالت په اړه تاسو پوښتنه کوئ. How are you معنی څنګه یې. که کله چې تاسو نه یو څوک دا پوښتنه وکړي چې how are you څنګه یې تاسې ورته څنګه ځواب ورکوئ او یا که دا پوښتنه تاسې له کوم چا نه وکړئ هغې تاسو ته څنګه ځواب درکوئ. که چېرته دغه ځواب پازیټیو وي یعنې مثبت وي هغوی تاسو ته ویلی شي یا تاسو ورته ویلی شئ چې I am fine. I am fine معنی زه ښه یم. I am fine زه ښه یم. نو هاي معنی د سلام په غیر رسمي ځایونو کې. هلو معنی د سلام هم علیکم سلام په ځای کاریږي. How are you معنی د څنګه یې او I am fine معنی ښه یم. So brothers and early followers, thank you for watching the videos. This was our first lesson. تر هغې چې موږ ستاسې دوباره په چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په الله سپارم ښه وخت ولرئ.